أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو ستړي مشئ، السلام علیکم. اللهم تل خاد و باد لرا ملګرو، زړه به نه ویلو او هغه خبره چې د اغیارو دلالان چې دی هغه د اغیارو په دلالۍ کې د حد نه وتی شي، نو بیا د خپل قوم د بیلې پیژنګلو د بقا دپاره مونږ ولې د حد نه نشو وتی. بعضې کارونه د انسان په ژوند کې، بعضې واقعات د انسان په ژوند کې د بدلون لپاره یو نوې لار راوړي. زما په خیال خو مونږ دا نه دی ویلي چې پښتنو کې ټول پښتانه چې دی نو هغه ډېر زیات غیرتي پښتانه دي، ټول په اسلام مین پښتانه دي. خو بله هم دا هم شته چې بعضې کارونه خلک وایي چې زمونږ په وس کې مونږ وکړل یا زمونږ په وس کې دي، هغه حقیقت کې نه هغوی کړي وي او نه د هغوی په وس کې وي. نه خو د اغیارو دلالان تاسو مخکې په دې خاوره راوستي وو او نه تاسو بیا راوستی شئ. خو بعضې نیم پښتنو د ګډاګانو ته چې ووینم نو حیران دا شم چې پښتنو عمران دلال په تیر حکومت کې تاسو دپاره څه کړي؟ تاسو ماته پته ده چې دا څو شول څو نه شول، خو څه تاسو دپاره یې څه کړي وو؟ یونیورسټي جوړه کړې وه او که نه یونیورسټیانو کې درته لور خور ګډه کړې وه، سکول کالج یې درته جوړ کړی او که نه په ښوونځیو یې درته د همجنس پرستو جنډې ولګولې، نصاب تعلیم یې درته یو شان کړو او که نه د اردو په کتاب کې د محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم د مضمون نه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دا جمله وستا او که نه دې دپاره ورپسې تاسو ولاړ وئ چې درخزو ته د تیلو لګولو سهولت ورکړي. ښه پوهیږئ ستاسو پښتو غیرت خو پته نشته دی چې څه چل دی، خو د دین هغه غیرت هم لاړو مړ دی. بیا هم ملګرو د ډاکټر خان تحریک څومره چې ملګري وي زړه به نه ویلوي. ما خو تاسو ته وویل که نه چې د اغیارو دلال د اغیارو په دلالۍ کې زړه نه ویلي، نو پام کوئ چې ګورې تاسو زړه ونه ویلئ. نور به هم مضبوطېدل غواړي، نور به هم کلکېدل غواړي، ښه د زړه د خلاصه به کار کول غواړي. د اغیارو په دلالانو کې دومره جرأت نشته دی چې ستاسو څوک تاسو مني کړي. بیا درته وایم که د اغیارو دلالان ستاسو په خیاره د اغیارو دلالي کولی شي نو په تاسو څه چل شوی؟ تاسو په خپله خاوره د خپلې پښتو ورورولۍ دپاره خدمت ولې نشئ کولی؟
زړه به نه بیلی او ښه په خوشحالۍ ښه په نرتوب به کار کوو. د اغیارو د دلالانو مخنیوی به کوو که خیر د زړه د خلاصه. کور په کور به ګرځېدل غواړي او د خلکو سره به خبرې کول غواړي چې ولې ته چې دې سړي دپاره په سړکونو ګډاګانې کوې ولې څه یې کړي دي تا دپاره؟ ستا عزت یې واغستو ځکه، ستا پښتونولي یې واغسته ځکه، او که نه ته څه وې چې ستا په کور نه ده راغلې، ستا لور خور لا نه ده هغه شوې، نو د پښتون قوم لور خور ستا لور خور نه ده، د پښتون قوم ښوونځی ستا ښوونځی نه دی. پښتنه خاوره ستا پښتنه خاوره نه ده، ستا بیله پېژنګلو د ټول پښتون قوم بیله پېژنګلو نه ده. اوس به زما په خیال نور هم کلکېدل غواړي، نور به هم جرأت سره مخامخ راتلل غواړي. د دې اغیارو دلالانو مخنیوی به نور هم په جرأت سره کول غواړي. که چېرته په دې دلالۍ کې پاکستان شریک وي، پنجاب شریک وي، نور خلک شریک وي، د هغوی خلاف به هم راپاڅو. زه مخکې هم د ووټ د سیاست قایل نوم او اوس خو مې نور هم زړه مات شو. د ووټ په سیاست نه کېږي او په خاصه توګه د پاکستان پارلمان دا ګوډاګی پارلمان دی، دا د پښتون قوم د بیل وجود د ختمولو دپاره جوړ دی. بعضې پښتنو په دغه الیکشن کې برخه واخیسته او د پته ده چې دوی که چا ګټلي وي او چې لاړ شي نو هغوی به هم د دغې پنجاب خدمت کوي، د پښتون قوم د بیل وجود خدمت دا ګز او دا میدان عوامي توګه به کول غواړي، په عوامي توګه به پښتانه را پاسېدل غواړي، را پارول به غواړي. او زما په خیال خو که زموږ حقوق نه راکوي نو دوی ته ویل غواړي چې ستاسو خپله لار او زموږ خپله لار. یو ځل بیا وایم ملګرو چې پام کوئ چې زړه ونه بیلئ. که د هغې دلالان چې دی نو هغه تر حده تللی شي نو موږ د خپلې بیلې پېژنګلو د بقا دپاره د حد که څه د ملګرو څه خبره وي نو په سر سترګو نن به پکې لږ ډېر خپلې خبرې وکړو، ګپ به مو لګو. رازق صافي صاحب سلامونه را لېږلي دي. رازق صافي صاحب څنګه دی؟ ښې بیخي ورک شوی یاره، داسې ده چې بیخي یې هېر کړي یو. خدای خبر چې څه چل دی چې بیخي غیبي بیخي غیبي یا خو به چې دی نو کله کله به مو لیدل وشول. خو زه الله دې ښاد او آباد لره، خوشحاله اوسئ. محمد ساحل صافي صاحب هم سلامونه را لېږلي دي. محمد ساحل صافي صاحب ډېره مننه، وعلیکم السلام. الله مو ښاد او آباد لره. هر څنګه چې د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره خپلې هلې ځلې کوئ. مهربان پښتون صاحب هم سلامونه را لېږلي دي تاسو ته. مهربان پښتون صاحب ډېره مننه، وعلیکم السلام. الله مو ښاد او آباد لره. بیا ستړي مه شئ. جاوید جان صاحب وایي چې مشره سلامونه، هیله ښه به یې د پښتونخوا په مکتبونو کې ولې د پښتنو بچو لپاره په خپله ژبه زده کړه نشته؟ دا خلک ولې د دې باره کې له تاسو سره نه ودرېږي؟ جاوید جان صاحب ستړي مه شئ. په پښتو ژبه کې زده کړه خو بېله خبره ده. پښتنو ماشومانو ترمنځ پښتو کې خبرې هم بندېږي لګیا دی. موږ فکري غلامان شوي یو. موږ ته دا ښودلی کېږي چې یاره په پښتو ژبه کې نه کتاب شته، نه څوک داسې شته چې هغه د بلې ژبې نه څه راواړوي. نو د دوی دا خیال دی چې
نور خلک جبار کولی شي خو موږ نشو کولی. نو جاوید جان صاحب د انټرنیټ زما په خیال سره دغه شی فکری غلامی په موږ کې دومره خوره کړې شوې ده، موږ ذهني غلامان دي خلکو جوړ کړي. ته که د په خپله ژبه کې د زده کړې خبره کوې نو دوی ته دا ښکاري چې یاره په ټوله نړۍ کې چې دی نو هغه په انګریزي کې زده کړه ده، یا چې دی نو د پنجاب په غلامۍ کې چې دی نو هغه عزت دی. موږ سره به ودرېږي او ډېر ولاړ دي، ډېر ورو ورو ودرېږي. بعضې څیزونه داسې دي چې هغه یکدم نه کېږي. دا نظریاتي جنګ دی، دا د فکري غلامۍ نه راوتل اسان کار نه دی. غلامۍ ته دا خلک ورننویستلی شوي دي، دا به ورو ورو راوباسو که خیري، دا به روزي او ناامیدي نه ده په کار. زموږ ورځ په ورځ ملګري زیاتېږي او داسې ملګري چې بیا هر څنګه دغه ته تیار دي. نو کله کله بعضې خلک په تنقید کې وایي چې یاره ډاکټر خان تحریک چې دی نو د دې ټول ملګري دا پیري موریدي ده. نو زموږ ملګري بیا دومره کلک هم دي چې خلک تیاره کوي که خیري او ورو ورو زیاتېږي. انشاءالله چې نور نور به زیاتېږي. او بنیادي خبرې داسې دي چې هغه وخت اخلي. داسې یو هوها نه ده چې راپاسو او بس په یو دغه څیز راجمع شو. دا به یو یو پښتون ته ځو، یو یو پښتون چې دی نو هغه به راپاسوو او که خیري مخکې به ځو. نو انشاءالله چې دا ذهني غلامي به ختمو که خیري. خونا جان دلسوز منګل صاحب هم سلامونه را لېږلي دي. خونا جان دلسوز صاحب ستړي مه شئ، څنګه لښې ستاسو هلې ځلې الله دې وکړي چې د پښتون قوم دپاره یو قسم رڼا راوړي. الله مو ښاد لره. وفا وزیر صاحب سلامونه. خان صاحب وفا وزیر صاحب وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، تل ښاد اوسئ. شیرزاد رحمان خان صاحب وایي چې زرکلن شګرانه مشره. شیرزاد صاحب الله دې تاسو هم ښاد او آباد لري، د هسکې غړی ژوند نصیب شه. الله دې ورځ تر قیامته پورې پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ په لار روان کړي. یو ملګری وایي چې اواز لږ اوچت کوي او خاکسار خوږیاني صاحب وایي چې مشره زمونږ فخر یې، خو پنجاب ډېر مضبوط دی او ټول کوز پښتانه ورسره ولاړ دي. خاکسار خوږیاني صاحب. خاکسار خوږیاني صاحب داسې ده چې دشمن همیش چې دی نو هغه یا غاصب به موږ ووایو چې هغه همیش مضبوط وي او یو کس راپاسي، دوه کسان راپاسي، درې کسان رو 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 داسې کېږي او د غاصبیت ختم شي. نو زړه به نه بیلو که هغوی په مونږ کې زمونږ پرونو کې د فکري غلامۍ سوچ خورولی شي نو مونږ همدغه رونه د فکري غلامۍ نه راویستی شو. انشاءالله روزي به که خیري. مامور خان زازي صاحب هم سلامونه را لېږلي دي او وایي چې الله دې تاسو ته ډېر عمر درکړي. مامور خان زازي صاحب ستړي مه شئ، وعلیکم السلام. الله مو تل ښاد او آباد لره، خوشحاله اوسئ. د پښتون قوم د بیل وجود دپاره خپلې هلې ځلې کوئ. فهیم وردک صاحب وایي زما درنښت او سلامونه ومنئ. فهیم وردک صاحب ستړي مه شئ، وعلیکم السلام. او زما په خیال خو ستاسو د پښتون قوم د یووالي دپاره، د امن دپاره، پرمختګ دپاره چې کومې هلې ځلې دي هغه موږ وینو او ستایو. الله مو خوشحاله لره، الله دې بری درکړي، الله دې موږ پښتنو ټولو ته بری راکړي. احسان خان وایي چې ډاکټر صاحب محترمه سلامونه تاسو او عابد لالا ته او تاسو ټول ټیم ته. احسان خان وعلیکم السلام. ستاسو سلام چې دی نو بنمنیر او ټولو ملګرو ته رسېدلی وي. الله دې تاسو سره زمونږ ټولو ملګرو ته د هسکې غړي ژوند نصیب کړي. بس دعا کوئ. وفا وزیر صاحب وایي چې مشره خیر به د پښتون حقوق څنګه شي؟ وفا وزیر صاحب ستړي مه شئ، خوشحاله اوسئ. د پښتون قوم حقوق چې دی دا به خامخا
دا زما په خیال خو چې دی نو هر قیمت به دا غستل غواړي که څوک یې نه راکوي نو زما په خیال چې بیا په کار دی چې موږ د ازادۍ دپاره ګام پورته کړو اول خو په کار ده چې دوی موږ ته زموږ حق راکړي زموږ چې دی په خپله ژبه کې زده کړه موږ ته په کار ده زموږ دود دستور ته قانوني تحفظ په کار دی زموږ چې دی په وسایلو اولنی اختیار په کار دی زموږ په وسایلو کې هر پښتون ته برخه په کار ده او زموږ په شناختی کارت شو زموږ چې دی نو پاسپورت شو پای کې چې دی نو د پښتون دا ټکی چې دی دا ډېر اهم دی زموږ د بیل وجود زموږ د بیل پیژنګلو زموږ د اتحاد دپاره نو انشاءالله چې دا به حق خو به اخلو دا حقوق به اخلو احمد خان سالارزی ورور دی وایي چې سلام ډاکټر صاحب د عمران خان د دولت به پښتنو لپاره څنګه وي احمد خان سالارزی صاحب عمران د اغیارو دلال دی تیر حکومت کې په پښتونخوا کې د اغیارو دلالي دلته وکړه او د پښتنو بیل وجود جبې جامې دود دستور ته ډیر زیان رسولی دی خو که مونږه چپ پاتې شو نو بیا به نور زیان ورسوي دا د خو پرېږدوی نه که خیري نور به خپل اواز او دغه مضبوطول غواړي سید وقار ورور وایي چې ډاکټر خان صاحب تاسو له په کار و چې تاسو الیکشن مو کړی وی تاسو څه وایي دې باره کې سید وقار روره علامو خادو آباد لره ستړي مه شئ الیکشن په یو داسې ځای کې چېرته چې ستا د که ته لاړم شي یو پارلمان ته او هغه پارلمان کې بیا ته لګیا یې د پنجاب خدمت کې ستا ټول هڅې چې وي هغه د پنجاب په خدمت کې وي نو په کار نه ده چې داسې ځای کې زما په خیال خو کم نظام چې په دلته کې دی په دې کې د پارلمان د سیاست بس پنجاب ته فایده رسول دي نور څه ماته خو نه ښکاري سوي خو ماته دي ووایي څوک د هغې د پنجاب سره د اتفاق او د ترقۍ او د دې خبرې به کې نور خو عرفان خان ورور وایي چې ډاکټر صاحب لومړی مې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې ومنئ له سلام وروسته یوه پوښتنه لرم چې کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له پیل وروسته تاسو کوم عمل ونه ښوده چې دا ولې او نظر مو څه دی عرفان خان د پی ټي ایم باره کې سمونه تاسو د هغه باره کې څه نظر لرئ او د هغه چې کله پیل شو نو تاسو لکه مطلب وایي سره څه شرکت وغیره یا نور څه مطلب یې دغه عرفان خان یو خو ستړي مه شئ الله مو خان د آباد لره دا خبره بیا مونږ وکړه چې ګورئ مونږ د هر چا سره چې هغه د پښتون قوم دپاره غږ پورته کوي د یووالي عمل پرمختګ دپاره کار کوي د وجنې دپاره راپاڅېدلي دي څوک نو تاسو د هغوی د مشرانو نه تپوس وکړئ زما په خیال بهتره به دا وي چې که مونږ هغوی وایي چې نه دوی مونږ سره نه دي ناست یا مونږ ته نه دي راغلي یا چې دی نو څه د هغوی نو بیا مونږ چې دی نو هر څه تاسو ویلی شئ خو مونږ د هغوی سره ناسته کوو د هغوی دغه ته تللي یو مونږ بیا د اسلام آباد په حالت کې مونږ ناسته کړې ده چې ګډون کړی دی د سوات پېښور کراچۍ نو مسلم یار صاحب سلامونه را لېږلي دي او ګرانه مشره الله دې ژوندی لره ستاسو مبارزې ته سلام مسلم یار صاحب ستړي مه شئ وعلیکم السلام الله تعالی دې ستاسو هلې ځلې هم چې دی نو د پښتون قوم د بري په حق کې راولي که خیر انشاءالله چې تاسو ټول ملګري چې څومره کوششونه کوئ په کار نور هم دي چې د پښتنو ترمنځ د زړونو تړون دپاره کار وشي د بیل وجود د بقا دپاره کار وشي نو مننه کوم ستاسو ټولو ملګرو د هلو ځلو نه علي جهان صاحب وایي چې د ANP په بیلات مو څه رای ده د پنجاب ټټو عمران خان خو بیا راغلی علي جهان صاحب دا خو به خیر د ANP خپله دغه چې د هغوی څه په کار دی خو زما به خیال خو چې
راښکاره شول چې حکومتونه څوک جوړوي او څنګه جوړوي او څه دپاره یې جوړوي. نو زه خو یم چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې پښتانه رو رو راویښېږي او ویني چې حکومتونه څوک جوړوي. او که د پنجاب تاسو ډېر هم چاپلوسي وکړئ که نه نو دا کمه ده. کلیم همدرد صاحب وایي چې السلام علیکم ګرانه، الله دې تا ته ډېر عمر درکړي. نن خو د ټولو پښتنو جنازه ووته خو بیا هم پښتنو ته پته نه لګي. کلیم همدرد صاحب الله مخاد او آباد لره داسې ده چې پښتانه اوده دي، ښه ورته پته ده چې زمونږ د بیلې پېژنګلو سره دې سړي څه وکړل، زمونږ د عزت سره زمونږ د پښتو پښتونولۍ سره دې سړي څه وکړل. بیا هم چې دی نو زه ورته په سړک ګډاګانې کوم لګیا یم، دا څه شی دی، ښه ورته پته ده چې یاره د څومره حد دې وزارت دپاره دی، د حد نه څومره پرېوتو او دا به رو رو راښکاره شي تاسو ته وبه ووینئ. دا عام پښتانه چې دی رو رو به په دې څیزونو خپلېږي. هارون خان ورور وایي چې سلامونه، الله مو خوشحال لره، الله دې پښتون قوم اتفاق او امن راولي، موږ تاسو سره ولاړ یو. هارون خان ډېره مننه، الله مو ښاد او باد لره خوشحاله اوسئ. د پښتون قوم د بیل وجود د بقا دپاره هلې ځلې روانې ساتئ. عنایت الله شاهد صافی ورور وایي چې سلامونه، د مشال خان ټکر باره کې څه نظر لرئ؟ عنایت الله شاهد صافی صاحب شاهد صافی صاحب ستړي وشئ. مشال ټکر صاحب سره ملا ناسته نه ده شوې او الله دې وکړي چې ناسته مې ورسره وشي. زه تېرو ورځو کې څه موده مخکې چې دی افغانستان ته تللی وم، خو په هغه ورځو کې هغه افغانستان کې زما په خیال کې نو فکر خو ما ته بد نه ښکاري. زما په خیال چې د پښتنو د ځان ته وطن فکر پکار دی، ځکه چې د پنجاب سره په تړون کې پښتنو ته ډېر لوی زیان روان دی، پښتنو د بیل وجود ډېر لوی تاوان روان دی. سردار الله ورور وایي چې ډاکټر صاحب دا ولې پښتانه مشران د اسمبلۍ نه بار شو، دا سازش و؟ سردار الله صاحب ستړي مشئ، الله مو ښاد لره. پښتانه مشران چې دی نو هغه بار کړی شول، هغه بار نه شول. دا په حقیقت کې د بعضې فیصلو د کولو دپاره بعضې خلک د پارلمان نه لرې ساتلو دپاره ډېر لوی دغه وشو. دا به ورو ورو اوس راښکاره کېږي انشاءالله چې زمونږ دا خبرې به عام پښتانه وویني، په عمل کې به وویني چې څه روان دي او څه کېږي که نه. ځکه چې څوک راولي نو ډېر څه ترې غواړي او چې تر څو پورې تا هغه ډېر څه ته جوړ نه تا نه راولي دور مخکې. اکرام هاشمي صاحب وایي چې سلامونه تاسو ټول دوستانو ته او بیا ډاکټر صاحب ته الله دې ډېر ژوند ورکړي، ټول پښتانه دې الله یو کړي، اتفاق او اتحاد دې پکې راولي او الله دې ډاکټر صاحب ته ډېر عمر او ښه صحت ورکړي. ستا بریالی زموږ هیله ده ډاکټر صاحب. والسلام. اکرام هاشمي صاحب الله مو تل ښاد او آباد خوشحاله اوسئ. کوشش کوئ چې د پښتنو ترمنځ چې کوم د زړونو تړون دی د هغې دپاره کار وکړئ او په خاصه توګه پښتنو ترمنځ چې کوم بېلتون دپاره هغه کشۍ والی کېږي چې هغې مخنیوي دپاره کار وکړئ. موږ خو غواړو چې ستاسو غونته کې خلک د پښتون قوم د یووالي او پرمختګ دپاره خپلې هلې ځلې نور هم تیزی کې نو خبرې. عنایت الله شاهد صافی صاحب بل پښتون لري چې سلام مشره، ولې د کوزي پښتونخوا تش په نوم قوم پرست مشران د لر او بر چغې وهي او هم په دې نوم خلک دوکه کوي؟ آیا دوی تر اوسه کوم عملي اقدام کړی دی که نه، او که صرف د پښتون د دوکه کولو لپاره همدا ناره استعمالوي؟ مننه که معلومات راکړئ. عنایت الله صافی صاحب الله مو ښاد او آباد لره. داسې ده چې د لر او بر چغو وهلو نه په دې مه دوکه کېږئ.
یاد ساتئ که په کوزه پښتونخوا کې په پښتو ژبه کې زده کړه راغله په شناخت کارت پاسپورت کې د دوی سره پښتون ولیکلی شو د پښتنه خاوره د پښتنو وسایلو کې هر پښتون ته برخه ورکړی شو د پښتنو دود دستور چې دی نو هغه قانوني شول پښتانه وتړلی شول د شغو نه خو زما په خیال که چغې وهي نو بس والي وهي چغو نه څه نه جوړېږي په چغو مه دوکه کېږي ګوره تر څو چې د پښتنو د فکري غلامۍ نه د راویستو دپاره کار نه دی شوی که نه پښتنو نه پښتانه جوړ کړی شوي نه دي تر هغې د تړون او د دغه دا خبرې هسې ده چې خلکو مه اورئ دا هسې خبرې دي که څوک په حقیقت کې د پښتون مشر وي نو هغه له پکار دي چې پښتنو نه پښتانه جوړ کړي پښتانه سره وتړي هلو به چې دی نو بیا دا حقیقي مشر وي حقیقي کوي د دې دپاره کار پکار دی او انشاءالله چې او دا بغیر د ګورې انقلابي ګامونو نه کېږي که مونږ 20 کاله په پارلمان کې په یو دغه باندې تیر کړو د پاکستان دا به صرف د پنجاب خدمت قاضي وقاص ورور وایي چې سلام ډاکټر صاحب جمهوریت څه ته وایي او د کوم ځای نه راغلی دی قاضي وقاص صاحب جمهوریت څه ته وایي او د کوم ځای نه راغلی دی زما په خیال خو کله چې د هغه د پاکستان د جمهوریت ته مونږ وګورو نو دا خو داسې ده چې لکه سل دغه چې دي هغه جاهله په نهو عالمانو باندې زورور دي زه خو جمهوریت ته په دې نظر ګورم دا چې جمهوریت دا کوم جمهوریت چې اوس روان دی نو نور د جمهوریت خو زه په دې جمهوریت کې ته په خپله سوچ وکړه چې د جمهوریت په نامه باندې ډېر لوی کار روان دی ته وګوره چې یو سړي په یو ځای کې هیڅ کار نه دی کړی تیر 15 کاله د جمهوریت په نامه باندې هغه بیا دلته کې کېنولی شو بخښنه غواړم دا جمهوریت نه دی جهالت دی دا ظلم دی دا جبر دی دا جابرانه سوچ ته هغه عملي جامه ورکولو یو لار ده یونس خان ورور وایي چې ډاکټر صاحب الله دې ګل لره مبارزه دې د قدر وړ ده بس کوشش وکړي چې دا ژبه د 50 میلیونو پښتنو د نصاب او دفتر ژبه شي یونس خان ورور یونس خان صاحب الله متل خاد و آباد لره کوشش هم دغه دی او حقیقت کې که په پښتونخوا کې یا په ټوله پښتنه خاوره باندې په پښتو ژبه کې زده کړه شروع شو نو د پښتنو ترمنځ تړون لارې به اسانه شي نو مونږ خو کوشش کوو انشاءالله چې ورځ ملګري هم زیاتېږي وسایلو کمې دی بیا د وسایلو جړه چې دی دا لږ زړه خفه کوي خو یو خو پښتانه فکري غلامان دي بل خوا چې کوم د وسایلو دغه دی تنګدستي تام ځکه چې دښمن ډېر او جابر وي زورور نو خو بیا هم که خیري زه زما هیله ده چې انشاءالله چې ورو ملګري زیاتېږي او وینم چې زیاتېږي او ښه کلک ملګري زما ملګري خو د الله کرم دی چې هر څه ته تیار دي دا یو څو ملګري بیا پوښتنه کوي تاسو خو ومنلي وي چې منظور پښتون په باره کې تاسو څه وایي نو خیر دی چې کوم
پوښتنه کوي نو بیا بیا کوه سفر رحمان وزیر صاحب وایي چې منظور پښتون په باره کې څه وایي؟ رحمان وزیر صاحب منظور پښتون صاحب چې دی نو هغه په خپل غوښتو کې زما په خیال په حق دی او موږ سره په څو جلسو کې شرکت هم کړی دی زموږ په خیال په خپل غوښتنو کې په حق دی. حیات الله ورور وایي چې ډېر ښه کامیاب اوسې وروره. حیات الله صاحب ډېره مننه، الله مو ښاد او آباد لره، خوشحاله اوسئ. ویوز فلاوس په نوم باندې یو ملګری دی چې خپل تحریک همیشه جاري ساته، موږ په تاسو باندې ویاړ کوو، ستاسو کوشش به رنګ راوړي انشاءالله تعالی. ویوز فلاوس انګریزي کې یو نوم دی. مننه ویوز فلاوس وروره، انشاءالله چې زه خو یم چې د مرګ نه بعد به هم چې دی دا خپل تحریک روان ساتو که خیري، ځکه چې دا د زړه د مینې نه دا کار شروع کړی دی، دا اصل د تمې نه دی شروع او وبه یې ویني که خیري، که ژوند و 100 کاله ژوند و په دې کې وي، که 10 منټه ژوند و نو هم به که خیري په دې تحریک کې وي او که داسې صورت جوړېدو چې د مرګ نه بعد هم چې دی نو کار کېدی شو نو کوو به که خیري. عصمت نشاد وردګ ورور وایي چې سلامونه ډاکټر صاحب، د الیکشن دانلي په باره کې مو څه خیال دی؟ عصمت نشاد جی عصمت نشاد وردګ صاحب. عصمت نشاد وردګ صاحب د ستړي مشر الیکشن داندلي ګوري مخکې نه موږ داسې وی چې یاره دا شی دا بل راولي چې چا ډېر پالش ولګولو بس هغه چې دی نو د دې ملک دغه د پرونه پورې د ګوره د په دې ملک کې څه عجیبه غونډه کې دغه دی ما اوسه پورې د عوامو حکومت دلته نه دی لیدلی. ګوره یاد ساتئ زما په یاد کې ذوالحق چې دی نو هغه نون لیګ راوویستو، مشرف چې دی نو هغه کاف لیګ راوویستو، د نن چې دی نو د عمران لیګ او بل لیګونه یې راوویستل که نه. حقیقت داسې دی چې دلته کې ځان مه ستړي کوئ، دا دوکه ځان دوکه ورکول دي. پاکستان پارلمان ځان ته دوکه ورکول دي، د دې نه څه تمه کول ځان ته دوکه ورکول دي. سمیر جان ورور وایي چې ډاکټر صاحب ستاسې ټولې هلې ځلې تعقیبوو او په آخر کې تاسې د عمران خر خلاف ډېر کوشش شروع کړی دی، خو تاسې د دې نور پارټیانو خلاف غږ نه چتوئ، حالانکې د دې ټولو پارټیانو یوه پالیسي ده. سمیر جان ورور وایي. سمیر جان صاحب ستړي مه شئ، الله مو ښاد او آباد لره. داسې ده چې تاسو به نه وي لیدلي د 2006 راسي موږ چې دی نو هلې ځلې کوو، د مشرف نواله تر نن ورځې پورې چې څومره چې دی حکومتونه راغلي دي مونږ خپل هغه کوششونه کړي دي. دا منو چې په تیر کې کېدی شي چې لږ شوي وي، ځکه چې هغه وخت کې ملګري لا تیار نو او وسایل د نن په نسبت ډېر کم. نن د الله شکر دی لږ ډېر وسایل د هغه وخت نه لږ ښه دي، انشاءالله نور به هم که خیري وسایل زیاتېږي، ملګري به زیاتېږي، کار به زیاتوو. دا د یوازې د عمران دلال خلاف چې دی نو دا تحریک نه دی، دا د هر هغه د اغیار دلال خلاف دی چې څوک پښتنه خاوره د اغیارو دلالي کوي. نو په دې زما په خیال خو تاسو به فکر نه کړی 2006 راسي موږ لګوي. تړلې ځناور په نوم باندې یوه ایډي ده، وایي چې مشره آیا په پاکستان کې پښتون خپل حق او کام ګټلی شي؟ پښتونستان ضروري نه ګڼئ؟ پوښتنه یې کړې. تړلې ځناور صاحب ستړي مه شئ، الله مو ښاد لره. ډېر زیاده پوښتنه ده. ما ته خو د پاکستان د پارلمان نه دا تمه نشته دی چې پښتانه به هغه حقوق واخلي کوم چې د پښتون قوم د بیل وجود یووالي امن او پرمختګ لپاره اهم دي.
بیا هم که څوک پښتانه د دې نه تمه لري خو هغه د خپل هغه طرف ته کوشش کوي دا نه وایو ما ته نه ښکاري زما په خیال خو د پښتون قوم تاییدیو کې چې زه غلط یم خو د پښتون قوم چې دی نو د بیل وجود نه بغیر مونږ چې کوم حقوق غواړو هغه ډېره ګرانه خبره ده خو دا کوشش صرف دې دپاره کوم چې سبا بیا څوک ګیله نه کوي که نیغ په نیغه زه د بعضې چغې وباسم نو هغه به بیا ډېره ګرانه شي هغه به بیا خپل پښتانه به بیا وایي چې مخکې دا پکارو هغه پکارو هغه پکارو نو زه هر هغه لاره خپلول غواړم چې په کوم کې خلک وایي چې یاره تا لار به دې خپله کړې وه دا به دې خپله کړې وه حقوق دپاره د بیل وجود د بقا دپاره نو خو ما ته نه ښکاري د بیل وجود د بقا دپاره د پښتنو د بیل وطن ډېر ډېر زیات ضرورت دی ګلبدین ورور وایي چې پښتنو ته به د تعلیم دپاره کومه لار خپلول پکار وي په کومه لار ول تک پکار دی ګلبدین ورور وایي ګلبدین وروره ستړي مه شئ الله مو ښاد لره د نړۍ ټول خودداره آزاد قومونه پرمختللي قومونه وګورئ چې په کومه لارې د زده کړې لپاره خپله کړې ده د نړۍ ټول خودداره پرمختللي قومونه چې دي نو خپلو بچو ته په خپله خاوره بنیادي زده کړه په خپله ژبه کې ورکوي دا د پوهې دپاره د لټون دپاره ریسرچ دپاره ډېره لازم خبره ده پردۍ ژبې لکه انګریزي بله خبره د ژبې په توګه ښودل چې دی دا څه بده خبره نه ده خو زده کړه په خپله ژبه کې او دا به د پښتون قوم د بیل وجود سره سره د پښتون قوم د تړون او اتفاق دپاره ډېر لار اسانه کړي نو په خپله ژبه کې زده کړې دپاره ډېر کوشش پکار دی جینس خان ورور وایي چې ډاکټر صاحب باید کوم اولني کارونه وشي چې دا ژبه د نصاب ژبه شي که لږ اتلونه یې په ګوته کړئ یونس خان صاحب ښاد اوسئ چې مونږ یو خو چې دی نو په خپله ژبه کې د زده کړې بنیادي زده کړې نه ګام واخلو او دا دومره ګرانه نه ده په سرکاري یا چې کوم د حکومتي دغه دي ښوونځي دي په هغوی کې چې دی نو پکار ده چې په خپله ژبه کې زده کړه مونږ واخلو دا زمونږ بنیادي حق دی آئیني حق دی دا زمونږ نړیوال حق دی دا زمونږ د پوهې دپاره لازم دی دا زمونږ د بیلې پېژنګلو د ژوند دپاره لازم دی دا زمونږ د تړون دپاره لازم دی نو په خپله ژبه کې زده کړه د ښوونځو نه او سوچ به خورول غواړي ځکه چې زمونږ ته دا سوچ راکړل شوی دی چې یاره پښتو چې دی نو دې کې نه کتاب شته او نه پکې څه نور څه شته دی نو دا په دې دا هم پښتانه په دې پوهېول غواړي چې نه پښتو ژبه چې دی نو دومره وړه نه ده پښتانه دومره ناپوهه خلک نه دي د نورو کتابونو نور خلک هم اجباري د که نوې ریسرچ وي که دغه وي خپل دغه ته او مونږ ولې نشو اجبارلی زما په خیال خو ډېر تکړه پښتانه شته او ډېر ما خو په افغانستان کې د میډیکل انجینیرینګ وغیره دې دغه کتلي دي کتابونه کتلي دي هر څه شته دی خو زړه نشته دی فکري غلامي ده نو انشاءالله د فکري غلامۍ دپاره به اول ګام پورته کول غواړي په خپله ژبه کې زده کړه به که خیري اسانه شي داودزی ورور وختي سلامونه هم راولېږل او بیا به وایي چې ډاکټر صاحب مونږ تاسو سره یو داودزی ورور داودزی وروره ستړي مه شئ ښاد اوسئ د یو بل سره به یو کېږو د یو بل مرستیال به جوړېږو نو که خیري د پښتون قوم د تړون او امن پرمختګ دپاره به که خیري څه کار وکړو که خیري نو د یو بل مرسته به پکار وي وختي چې مې تاسو ته بدل غونډه کې نوم واستو هغه وایي چې مشره سیاست موبایلو مونږ سره بله کومه لاره ده ویوس فلوس نه چې هغه تړلی ځناور تړلی ځناور څه وایي وایي چې مشره سیاست موبایلو مونږ سره بله کومه لار ده مونږ سره لار مخکې د پاسون و انقلاب و مونږ سره اوس هم لار د پاسون او انقلاب ده مونږ سره به راتلونکي وخت کې لار
د پاسون انقلاب وي او د دې لپاره به کار کول غواړي د پښتنو هغه فکري غلامي به دې لپاره ختم کول غواړي چې پښتانه راپاسي او خپل حق واخلي. د پاکستان کې د سیاست په لار باندې دا ګرانه ده ښه چې که کوئی نو خدای دې کامیاب کړي. یونس خان وایي چې ډاکټر صاحب ته هره ورځ باید لایب راشي او نور باوقاره مبارزین وروڼه ورسره راخلا تر څو د پښتنو تر مابین یو پیژندل شوې مبارزه په ګوته شي. یونس خان وایي یونس خان روره خادو سے ښکلې مشوره ده خو روزانه به راتلل ډېره ګرانه شي ځکه چې ډېر کارونه دي په سر. نو بخښنه غواړم بیا هم زه کوشش به کوم روزانه به ډېره ګرانه شي. عمران خان رور وایي چې ستاسو تحریک څنګه جوین کولی شو؟ زموږ تحریک چې دی نو ډېر اسانه لار ده څومره چې په کم وخت کې تاسو د ډاکټر خان تحریک مرکز ته راتلی شئ یا د مرکزي ملګرو سره رابطه کولی شئ. زما په خیال چې زموږ په هر لاسپاڼه کې کوم چې موږ خپروو په هغې کې د مرکز نمبر شته دی. نو په سر سترګو زه خو خوشحالېږم خو بې تمې کار به کول غواړي. تمه نشته دی دې وجې نه چې بعضې ملګري راشي نو هغه ستړي شي که نه نو بې تمې کار کولی شي خو په سر سترګو هر کله راشي. خاکسار خوږیاڼي صاحب وایي چې ډاکټر صاحب آیا د جناب پاکستان په 1971 کې ختم نشو او دا اوس پاکستان چا سره لاس کې دی؟ خاکسار خوږیاڼي صاحب ستړي مه شئ الله مو خوا د عمر لره. دا جنا هم د چا جوړ شوی و په خیال چې داسې د پاکستان آزاد مزاد نه دی بس مخکې به چې دی نو د انګریزانو نیخ په نیغه غلامان اوس د انګریزانو د غلامانو غلامان یو آزاد پکې لا چا راوستی دی. اوس خو لا زیات زما په خیال هغه خو لا بیا هم دغه وه چې د انګریز نیخ په نیغه غلامان اوس خو چې دی نو د انګریز د غلامانو غلامان یو. یونس خان نور بیا وایي چې د ژبې د نصاب د ګرځولو لپاره زما ان ټلي میدانیز مبارزه پکار ده. لکن سوال دا دی چې دا قوم خوښ یو په ژبه مین زلمیان څوک دي دا ګیزه مبارزې ته وهڅوئ. یونس خان نور وایي یونس خان وروره ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې مخکې به وړل غواړي او ما خو تاسو ته ووایي چې دې دپاره مونږ کور په کور حجره په حجره ګرځېدل غواړي د خلکو سره په ناستې کول غواړي چې یاره دا څه روان دي او څنګه روان دي. انشاءالله چې خبره به راټوله شي که خیر. عنایت الله شاهد ورور وایي چې آیا د برې پښتونخوا خلک ستاسو تحریک کې یوازې کېدی شي؟ عنایت الله شاهد صافي صاحب ستړي مه شئ دا د پښتنو تحریک دی دا د لر او بر او د دې تحریک نه دی دا د پښتنو تحریک دی. نو ټولو پښتنو ته څوک هم چې د پښتون قوم یووالی امن او پرمختګ غواړي د پښتون قوم د بیل وجود بقا غواړي نو په سر سترګو راځئ چې سره یو ځای کار وکړو. د لومړۍ پوښتنې له جوابونه مو مننه. بله پوښتنه مې دا ده چې ستاسو تحریک څومره غړي لري او د لرو پښتنو نظر څه دی د تحریک په باره کې؟ بریا مو غواړم. عرفان خان رور وایي عرفان خان روره بیا ستړی مه شئ مننه. تحریک ملګري خواره ډېر دي ورو ډېرېږي شمېر به یې درته ونه وایم ډېرو خلکو چې دی نو موږ سره لاسلیک کړي دي موږ سره چې دی نو دغه فارمونه ډک کړي دي ډېر چې دی نو هغه خو لا وسایل نشته چې هغه موږ راغونډ کړو او دغه وکړو. زموږ خوشه په هر ښار کې ملګري شته د سوچ ملګري مو شته دغه مو شته دی خو لا هغه وسایل نشته چې دا موږ راټول کړو
او زما په خیال لا وخت هم نشته دی چې دا راټول کړو نو لږ وخت پکار دی. طارق بنيري صاحب وایي چې زما یو سوال دی مشر پښتون قیادت د پارلیمنت نه بار شو په دې باره کې څه وایي او همدا پوښتنه غفار پښتین صاحب هم کړې ده. غفار پښتین صاحب او طارق بنيري صاحب غفار پښتون صاحب د سدا چې بار شو نه بار کړو د صدا سے فیصلو د پاره چې کمی بعضی خلک هغوی په پارلمان کې لیدل نه غوښتل نو پرې نه خو دا موټونو خبرانه داسې ځان مستړی کوي. شاهد نور وزیرستاني ورور هم وایي چې ستاسو د منظور پښتون په باره کې څه رایه ده؟ شاهد نور وزیری صاحب زموږ د منظور پښتون په باره کې دا رایه ده چې هغه په خپلو پښتنو کې په حق دی او په کار ده چې دا موږ سره دغه په جلسو کې دغه په دغه کې لالونو کې ګډون کړی دی بیا هم که خیري چې څومره مو وس کېږي که موږ ورسره نو په خیر خو مخکې موږ ویلي دي په خپل غوښتنو کې بلکل په حق دی. ډېرو ملګرو سلامونه را لېږلي دي. کومو ملګرو چې سلامونه راستولي دي وعلیکم السلام او کومو ملګرو چې پوښتنې پاتې شو دا ملګري به ستړي شوي وي نو الله مو تل ښاد او آباد لره. یو پیره به بیا زه وایم چې ملګرو یاد ساتئ چې ستړي کېږو به نه زړه به نه پېنو د هغیارو دلالانو که چېرې زموږ په خاوره د هغیارو دلالۍ کې نه ستړي کېږي نو موږ ولې ستړي شو د خپلې بېلې پېژندلو د بقا دپاره خدمت به کوو که خیري او نور به هم خپل غږ کلکول غواړي. الله مو تل ښاد او آباد لره. الله پامان.